بیا په تجوید کې چې ده دو قسمه بحثونه ذکر کیږي، یو مخارج الحروف و صفات الحروف، او بیا په صفاتو کې دو قسم صفات دي، یو صفات لازمه بیانېږي، یو عارضه. من اول شروع په صفات عارضو کې د دې وجه نه کوو چې تاسو ته په اجرا کې یو اسانی میلاو شي چې وقاعده موږ هغه تاسو ته ښکاري. هر چې حروف دي دا صحیح کول خو د ټول نه مخکې هغه موږ تاسو نه تلاوت او نو په ان شاء الله د چا کومه غلطي دغه سو اصلاح کوو. نو اول چې موږ شروع کوو د نون نه شروع کوو. نون په دوه قسمه ده، یو نون مشدد ده، یو نون ساکن ده. د نون مشدد د پاره دا قاعده ده چې په هر ځای کې نون مشدد وي په دې کې ود یو الف مقدار غنه کیږي او دې ته حرف غنه وای. د دې غنه تعریف دا چې په لغت کې غنه صوت خیشوم ته وای. د پوزینه چې کوم आवाज راوځي نو غنه خلق کوي مشدد پیژني، لیکن د غنه کول سره سره ځنې غلطیاں پیدا کیږي، د دې غلطیانو اصلاح پکاري. او د غنه چې کوم مراتب دي پورا تفصیل ان شاء الله او به راځي. وصرف د نون د تلفظ مطابق خبره کوو. په نون کې دا خبره ده چې کلم سره نون مشدد ادا کوي یا میم مشدد ادا کوي نو د نون په مخرج کې چې کوم مخرج طرف اللسان دی د خپل مخرج اصلي سره یو مضبوط تعلق دی، په خلاف د نون مخفات چې د نون مخفات د خپل مخرج اصلي د نون سره تعلق ضعیف دی. چې نون ادا کوي نون مشدد نو جبه په خپل مخرج د نون کې کلک لګي، دا مطلب دی. تبه وایي چې ان المسلمین ان بیا په دې غنه کې یو څو قسمه غلطۍ د خلکو نه پیدا کیږي. یو دا چې دا غنه کله ادا کوي د نون نو د نون د جبې د لګېدو نه مخکې دا پوزې ته اواز به خیشوم ته لکه ان وای نو داسې وایي نو اول خیشوم ته اواز وخېږي بیا وروسته جبه ولګوي چې دا یوه غلطي ده. د دې قسمه غلطۍ نه وځان ساتي. بیا تاسو پته لګیږي ان شاء الله چې د خلکو تلاوتونه اورئ. دویم قسم د غلطي په نون مشدد کې داسې پیدا کیږي چې د نون د غنې نه مخکې یو حرف مده په ادا کې پیدا کوي خلک، لکه ان دی نو دا وایي ان لیکل شوی دی، او نو ان د دې نه ځان ساتل پکار دي چې حرف مده پیدا نشي. اما په ځای باندې اما خو له کلاو پاتې شي او اواز خیشوم ته لاړ شي. بل چې دی د غنې په ادا کولو کې د غنې د ډکوالي نه ځان ساتل، ځکه غنه چې ده نو دا باریکه ادا کیږي. هغه غنه ډکه ادا کیږي چې کله د نون نه وروسته د نون مخفات نه وروسته د مستعلي حروفو نه یو حرف راشي سوا د غین او خا نه چې هغه د اظهار حروف دي. نو هغه وخت کې غنه کې به تفخیم وي، هغه ته غنه مفخمه وایي. عام نون میم مفخم لوستل دا غلطي ده. لکه مثلا ان ثم داسې اواز پیدا کول، ثم داسې به وی ان داسې به وی. د تفخیم پیدا کول دا عیب شو. بل قسم ته خبره دا یاد ساتل پکاري چې غنه په نون کې اصل د میم نه څنګه اصل له لکه څرنګه چې نون مخفات کې غنه اصل د میم مخفات نه نو دغه رنګ د نون غنه د میم نه اصل له وڅنګه هغه داسې
چې د نون مخرج هغه خیشوم ته نږدې دی او د میم مخرج هغه بعید دی د دې وجه نه د نون مخفات غنه اکمله ده او د میم دا کامله ده ځکه چې کومه غنه د اخفا والا غنه راځي اخفای حقیقي هغه ته اخفای حقیقي وي اخفای حقیقي لکه دې کوم ذکر شو چې نون مخفات دې ته د حقیقي ذکر وي چې په دې نون مخفات په ادا کولو کې انعدام د حرف کامل وي اخفا سره پټولو ته نو چې کله په نون مخفات باندې سره تلفظ کوي نو داسې وي من تاب من داسې نه و چې من تاب نو اخفا سره کې پټولو ته وي نو په دې کې رښتیا پټول دي انعدام نشواله د حرف په کامله طریقې سره په نون مخفات او په میم مخفات کې داسې نه الته انعدام د حرف ناقص یو په دې کې کامل وي نو د نون مخفات غنه اصل لچانه د میم مخفات دا په غنه کې یو څو خبرې شي چې په نون مشددتين په غنو کې سره خیال وساتي د دې قسم د غلطۍ نه ځان بچ وسعام نونونه چې هغه د وقف د وجه نه ساکن شي نو په دې کې کله خلک داسې کوي لکه مالک یوم الدین دا وای نو څنګه وای مالک یوم الدین صرف دا جبه د نون لورلی او دومره आवाज چرنه کی چا خیشون ته وخیږي لکه څه چې اوسه من امنه د نون आवाज تاسو واورید نو دومره اندازه کې با د دینون مظهر چې عارض وجه نه ساکن شوه دی د دې आवाज هم بهر کیږي یوم الدین دا سے بننسی بریک چی یوم الدین صرف جب ورشته بل قسم تا غلطی پا دے کہ دا پیدا کی خلق کئی منگا اورو دے منزونو کی دے یو زیبل ذکر امامانونا دسی وی یوم الدین مشددی کی دا پا کہ بل قسم دا مخفف مشدد ورسلش دا لحن جلی دا بلوا پا ساکن نون کی حالت دا وقف کی ردی خبر خیال ساتی چه ردی آواز دا دی پا مخرج که ونا خوزیگی شراونا تنبیگی لکا یوم الدین نو پاکی نکی دا دی دری قسمه غلطین و نزان ساتل لازم دی صحیح ادا هغه داسې ده چې دې کې وا غنه ان کیږي او د دې आवाज بلک اوریدل کیږي لکه یوم الدین ورپسې یو بل نون چې همدغه نون دی خو مشدد دی او په حالت د وقف کې دی چې دې ته به وقف بالتشدید وای چې کله ته وقف کې په مشدد نون معنی لکه ولا جان نو پدې کې ورته خبره خیال ساتل پکاري چې دا مشدد مخفف نشي ولا جان دا سنش دې توقف بالتشدید وي غنوه ثابته پاتې کی حرکت حذف کی او پدې کې دا قلقلین ځان بچ ساتل لازم دي چې ولا جان دا څه به تر وته دی ونه پوره وکړه لیکن وې تم نو د دې صحیح ادا بدای چې تشدید باقی پاتې شي او حرکت حذف شي او پورا چې د تشدید څومره اندازه او عمر اندازې څخه پدې کې وخت ولګيږي دا د نون د مشدد متعلق خبرې وي او د دې په سیر ازو نون ساکن لا من اول ویل نون په دوه قسمه دی او مشدد او بل ساکن د نون ساکن او تنوین د پارا څلور احکام بیانېږي
نون ساکن تاسې پېژنئ چې نون دی بره ټکی دی سکون پې موجود وي او تنوین د دو فتحو د دو کسرو د دو ضمو په شکل کې راځي د تنوین معنی یا نون جوړول په تلفظ کې نون جوړول دا نون ملفوظي دی شکل بدل دی او تعریف التنوین هي نون ساکنة زائدة تلحق آخر الاسم تثبت لفظا ووصلا وتسقط خطا ووقفا ولا تكون للتأكيد چې په دې تعریف کې د نون ساکن او د تنوین و فرقونه بیان شوي نو دا نون ساکن ځان له شی د تنوین ځان له شی لیکن په احکامو کې دلته برابر دي خو یو څو فرقونه داسې واوره چې د نون ساکن شکل هم د نون دی او تلفظ هم په نون سره دی لکه من آمن نون د شکل هم د نون شو او تاسو په تلفظ کې نون واورېده او نون د تنوین شکل د دو زورونو یا زیرونو کې او تلفظ په چا سره په نون سره نون ساکن د کلمې په منځ کې راځي اخر کې راځي لکه كنتم کې څه شی راغلی منځ کې راغلی اخر کې راځي او نون د تنوین صرف د کلمې په آخر کې راځي او بل دا چې نون ساکن وصلن هم نون دی او وقفن هم نون دی کو ته په دې معنی وقف کې هم نون ووې حذف کې وې نه او که روانې وې هم نون دی خو نون د تنوین چې دا په روانه کې خو نون دی لکه عذابا الیم عذابا تا د نون اواز واورېده خو په ودرېدلو کې وقف کې دا څه شی دا په الف سره بدلېږي کو فتحې وي او کو کسرې او ضمې وي بیا وقف بالحذف کېږي دا تنوین به حذف کېږي ای دې څه فرق او نور فرقونه دا شان تاسو واورېدل ښه نو اوس راځو د نون ساکن او تنوین احکامو ته د دې څلور احکام دي اولنی حکم اظهار دی اظهار معنا ښکارا کېدل اظهار په لغت کې البیان په اصطلاح کې مقصد دا دی چې یا تعریف اور اخراج كل حرف من مخرجه من غیر غنة في المظهر كل حرف دا عام تعریف دی لا يسل هر یو حرف داخل مخرج نه په غیر د غنې نه خو د غنې نه مراد بیا دلته غنې زماني شوه ځکه چې نون ادا کې نون میم مظهر ادا کې نو غنه خو پکې شته که نه نو د نون ساکن او تنوین اولنی حکم اظهار په باره کې دا خبره ده چې د دې حروف شپږ دي څو دي شپږ همزه ها عین ح غین او خا نو هر کله چې د نون ساکن یا تنوین نه بعد دلته ورته څلور احکام اولوي د نون ساکن او تنوین څلور احکام دي اول اظهار به ادغام به اقلاب به اخفاء اول اظهار بیانېږي دا وجه ده چې د اظهار په حروفو کې اصل له او اصل مقدم فرع باندې ځنو خلکو دا صفات عارضه راوړي او صفات عارضه کې تبدیل لیکل وای دا اظهار صفات عارضه ده نفوذم چې دا ولې دې لیکي الکه اظهار د حرف اصلي نوم دی حرف خپل حال پاتې کېدل نو دا خو اصلي حالت شوره دی دا خو عارضه نش او کته دا خبره کوي او ځین کې دراغري چې دلته د نون ساکن او تنوین احکام یو ځای بیانېږي نو دا خو یو ځای بیانېږي ځکه چې مقابلات دی بیانېږي چې اظهار او ادغام مقابل دي او په ذکر کولو د ضدیانو سره وضاحت د شیخ راځي نو اظهار ښکارا کولو ته وایي اظهار د حرف د اصلي حالت نوم دی بیا پسې دویم ادغام راوړي ځکه ادغام د اظهار سره مقابل لفظت دی یا دا د اظهار حروف شپږ دي د ادغام شپږ دي په تعداد کې برابر دي بیا پسې اقلاب راوړي ځکه دا یو نوع د ادغام ده ورپسې اخفا راوړي د اخفا حروف ډېر دي چې په یادولو کې اسان شي نو د اظهار لپاره شپږ حروف په دې بیت کې راجمع دي
چې ان غاب عني حبيبي همني خبره. دا اظهار څو حروف شو؟ شپږ. د دې مثالونه لکه من آمن، ينهون، او ينعق، ينحتون، ينغضون، او من خلاق. دا شپږ حروف شپږ ور د هر یو مثال هغه ویل شو. دا د نون ساکن مثال نشو. دا غرنګ د تنوین هم برابرېږي. په دې کې دا قسم ته غلطۍ نه ځان ساتل چې اظهار کې داسې ونه وایي چې من آمن اخفا ونشي، بل د اظهار په صورت کې د نون کې حرکت پیدا نشي چې من آمن قلقلب کې ونشي، بل دا چې دا نون مظهر دا مشدد نشي لکه من آمن. دیتا وی اظهار مع التشدید اولادا موجود شوه نه دی، نو دیتا وی اظهار. د اظهار دفاره درې مراتب دي. څومره چې دا نون په مخرج کې بعید دی د حروف حلقیونه، دغومره د اظهار په لحاظ سره د درجې په لحاظ سره د اظهار مرتبې دي. اعلی درجه کې اظهار د دې په وخت کې کېږي چې کله د نون ساکن نه وروسته حمزه او ها راغلي. دویمه درجه عین او حا، او دریمه درجه غین او خا او با.